إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سوالات و جوابات دا مبارک نشست تعلق ساتي دا هغه مسائل سره چې هغه د قربانۍ په باره کې دي، خويندو او ورونو ته پوښتلي دي او کوم سوالونه چې زمانه شي د قربانۍ په باره کې هغه په هر قسمه طریقه ما تر رسیدلي دي، هغه ملګرو را جمع کړي دي الحمدلله. او کوشش وکړو چې د هغې جوابات د ټولو سوالونو جوابات په دې نشست کې وکړو. د ورځې د ذوالحجې اولنۍ ورځې دي مبارکې، او په دې کې اکثر مسائل چې راځي مخې ته نو هغه یا د حج سره تعلق ساتي او یا د قربانۍ سره تعلق ساتي. او یو عبادت چې منګه کوو او یا د کولو اراده نو پکار دی چې د هغې په باره کې ښه کافي معلومات زما او ستا سره وي. د قرباني د مسایل د اهم مسایل او اسان مسایل دي. دا خبره ساتي چې د قرباني مسایل ډیر اسان مسایل دي، ګران نه دي، خو لږ سوچ او فکر سره چې سړی واوري. د یو ورور سوال کړی دی، اولنی سوال په دې نشست کې هغه دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په ژوند کې څو پیرې قرباني کړې ده، د اختر ده. الجواب وبالله التوفیق. امام احمد بن حنبل، امام ترمذی د دوانو دا روایت راوړی دی د عبدالله بن عمر نه. په هغې کې دا دي چې أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين. رسول الله صلى الله عليه وسلم په مدینه کې ټول 10 کاله تیر کړي. يضحي كل سنة، هر کال به قرباني کوله. خو مسله دا ده چې دې حدیث ته سند دا کمزور دی، نو که دا حدیث صحیح وي سندن نو بیا خو دا فیصله کون خبره وه، خو راجح دا چې دا حدیث سندن کمزور دی. خو د بل طرف نه دا خبره ثابتېږي او هغه داسې چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت مطالعه وکړي نو په هغې کې به دا خبره ته میلاو شي چې رسول صلی الله علیه وسلم ډېر زیات حرصناک و په دې قربانۍ کولو باندې، تر دې چې په سفر کې هم کړې ده. امام مسلم رحمه الله روایت راوړی دی د ثوبان رضی الله عنه، وچی ذبح النبي صلى الله عليه وسلم ضحيته. رسول الله صلی الله علیه وسلم علال کو هغه څاروی چې د قربانیو وی بیا ما ته وی چې ثوبانه د دې د غوښه برابر کا پخې کا. فلم ازل اطعمه حتى قدم المدينه. نو بیا ما د غینا هغه غوښه ورکوله تر دې چې مدینې ته ورسېدو. نو دې نه ثابت شو چې رسول صلی الله علیه وسلم چې په سفر کې کړی ده نو چې کله په مدینه کې بیا خو به کړي. بل دا چې امام ابن ماجه رحمه الله روایت راوړی دی، ابو هريره رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، من کان له ساعه، د چا چې طاقت ولم يضحي او بیا قرباني ونه کړه، فلا يقربن مصلانا، نو زمونږ عیدګاه ته د منزل نه راځي. د دینم د ثابتېږي چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره دومره تاکید سره وکړه. اکثر علماء دا خبره لیکلي دي چې رسول صلی الله علیه وسلم هر کال قرباني کړې ده. خو بدایت ساتي چې رسول صلی الله علیه وسلم 9 کال د اختر قرباني وکړي او یو کال یې څه کړې ده د حج قرباني. د حج قرباني او اختر قرباني دا جدا ده. ذکر جابر رضی الله عنه روایت ته په صحیح مسلم کې چې رسول صلی الله علیه وسلم په مدینه کې 9 کال تیر کړو، حج یې ونه کړو. ثم أذن في الناس في العاشرة، فلسم کال باندې به چرته لاړ
حج لاړو دغه کال حج وکړو نو په هغه حج کې قرباني وکړه د حج قران نو دینه د ثابت شو چې رسول صلی الله علیه وسلم کداغه خبره صحیح شي چې هر کال قرباني کړی د نو سو کال قرباني وکړه د اختر نه کال او یو کال د څه شو هغه د حج شو دغه جدا قرباني ده والله اعلم د ورور ته پوښ کړی دی چې د ساروی د لالولو د قرباني د ساروی د لالولو وخت کله ختمي الجواب وخت شروع کیږي د اختر د منځنه بعد د اختر د منځنه بعد او ختميږي د اختر سلورمي ورځ باندې چې نور ډوب شي د اختر په سلورم ورځ چې نور ډوب شي امام احمد بن حنبل امام ابن حبان رحمهم الله دوانو د روایت وروړي رسول صلی الله علیه وسلم كل ايام التشريق ذبح ايام التشريق طولي د علالول ورزي نو یو خدای اختر ورشوه اخو داود ايام التشريق یو لسمه دولسمه دی لسمه نو د سور ورزي شو طولي سلور ورزي شو نو د سلور ورزي د علالول ورزي نو وخت شروع کیږي د اختر د منځنه بعد ختميږي د اختر په سلورمه چې کله نور ډوب شي د دې سره دا وخت ختم شو او چې څومره مخکې کېغه غوړه دغه د اختر په اول ورځ کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې دا ورځ غوړه ورځ د په ورځو کې بلدا چې په دې ورځ باندې ډیر اعمال کې حجیان ډیر عبادتونه کوي دا غوړه ورځ ده نو په دغه ورځ باندې قرباني کول د ټولو نه غوړه دی او کو چا لیټ کړه دویمه ته دریمه ته څلورمه ته نو قرباني کی خودم رچ غوړه کارته پاتې شو څومره چې نږدې نو دومره د غوړه عمل له او څومره چې زری والله اعلم د ورو سوال کړی دی چې د هغه قرباني څه حکم دی او د هغه ساروی چې هغه حلال کړی شي د اختر د منځنه مخکې الجواب د اختر د منځنه مخکې ساروی حلالول د اختر قرباني نه حسابيږي بلکې دا عام غوخه ده چې د کور ولا د پاره ساروی حلال کو دا عام غوخه حسابي او په صحیح بخاری کې د روایت د براء ابن عازب رضی الله عنه چې من ذبح قبل الصلاه چې د اختر د منځنه مخکې ساروی حلال کو فانما هو لحم قدمه لاهله وليس من النسك في شيء نو دا غوخه ده چې د خپل کور ولا لپاره ویوړه ساده غوخه ده او قرباني نه حسابيږي ده په روایت کې دا راځي په صحیح مسلم کې ده من ذبح قبل الصلاه چې اختر د منځنه مخکې ساروی حلال کو فليذبح شاة مكانها بل ساروی دغه په ځای حلال کی بل ساروی دی دغه په ځای حلال کی چې مخکې چل کړي ناغه قرباني نه حسابيږي والله اعلم خدای ورو سوال کړی دی چې غور عمل کم یو دی ساروی اغسته اولا لول کنه دغه پیسې غریبانانو لور کول الجواب دلته وهمه مساله نن سبا خو د فیسبوک او د انټرنیټ او د غن بلا دور دی نو د لیبرل طبقه چې د زموږ په دې ملکونو کې علمانیان او لیبرل چې وته ویل کی چې دوی دا خبره کوي چې دین بس په جمعات کې جمعات نه بهر د دین سکار نشته نن سبا یو څو ویډیوګانی چلیږي مالي دی د ډېر فائدہ من خبره یو ویډیو کې دا خی چې یو کولمه دا او غریبه دا او خوراکي نشتی او خو کې گاونډي چې کم دین او هغه ساروی اغسته ده او علالی د اختر پورس خاطر سمې سي جوړ کې دی ویډیو نه سر رساله ورکې سب پیغام نو پیغام دادې چې د دین خدا کارو د سنه د دې قربانینا د دې گاونډي خیال ساتل دته خو بعضو کسانی ویډیو جوړ کړی دا یو سړی غریب دی یې لیکل تحریر نقل کړي مقاله نشر کړي چې یو سړی حج لروانو او گاونډي په خاطر هغه ډیر غریبو او د لور په سری ما بوله ولیدو د لور په سری
لوپټه پرته وه شلېدلې د غریب لور وه نو دا کوم چې حج لتون هغه ته دعاګانې کوه ماته حج لزم وی هغه غریب دغه ماشومې لوپټه برابروله وی الله دې قبول کړي څه میسج دي چې نه ورکې وی دا میسج ورکو چې حج پرېږده تاسو به په ځان پوه هم نه شئ د دین نه به اخلاص کړي والله العظیم دا دومره غټ خبیثان دي عوام څومره ښکلې خبره نه حج ته څه ضرورت دی غریب له پیسې ورکړه ګنې نن تا حج پرېښو ده پرېښو هغه پرېښو هغه پرېښو د اسلام یو په شاعرو کې یو غټه شاعره لړه ختمه شو رکن ختم شو نن تا ووایي قرباني مه کوه غریب له پیسې ورکړه هغه بل هم ووایي قرباني مه کوه قرباني ختمه شو هسې ما سوچ کوم دوی ظالمانو چې ته داسې ونه وي چې دا لیبرل خلک چې روزانه څومره ګیرې خوري او نایانو له پیسې ورکوي که دا را جمع کړي نو د غریبانو به څومره کار کېږي که دوی دا ګیرې ونه خوري او دا ګیرې وړې نه کړي او دا پیسې چا له ورکړي غریبانانو له څومره کار به کېږي د غریبانانو څومره کار به پرې روان شي که د دې ټیویانو د دې ډیشونو په ځای باندې دا پیسې راول غریبانو له ورکړي دا پیغام به ته چې ته وانه اورې نه څوک نشر کوي شرطیان د د فیسبوک ولټوه داسې به ته پکې ډېر ښه میسیجې میلاو شي ویډیو به جوړه کړي سړی به غریب وي یا به جاړي ناست به یا به بیماري او بل لږې څاروی لالۍ نه وګوره د دې نه ښه دا نه و چې ده څه کړی وی د غریب له پیسې ورکړی نه نه دا غوښه هم د غریب به وخوري دا غوښه غریب له به ورکړي که نه عبادت ته څنګه ختمې په مسلمانانو باندې موږ د عوام نه پوهېږي دوی په دې چالونو باندې نو که چېرته یو عالم خبره هم وکړي یاره وایي د علما هم بل څه کار نشته اوس ته وګوره نو دې کې څه و هغه څومره ښکلې خبره وکړه چې غریب د لور په سر باندې لوپټه برابر کړه شلېدلې او وي زه الله دې قبول کړي نو اوس څه کوې ته په هغه باندې چې د حج پرېږدي کوم چې رکن دی او په هغه واجب دی او د هغه طاقت رسي داسې یو میسج وکړه وایه حجونه مو کوي قربانیانې م کوي خو غریبانان پکې هیر نه کوي صحیح ده داسې وکړه که نه نو ته به حج سره ختمې او ته به قرباني سره ختمې او داسې به نور عبادتونو باندې قیاس کوو نورو باره کې هم دقه وایي چې ته سم کې نو دې په ځای به دې څه کړی وی دې په ځای به دې غریب له ورکړی که ته جومات جوړې جومات خو شتي کلي کې دې په ځای به دې چا له ورکړی وی غریب له ورکړی که ته بل څه کار کوې دې په ځای به د غریب ورو ورو ته پوه نه شي عبادتونه باندې ټول پرېږدي دا ټول عبادتونه به باندې پرېږدي یو ورځ به ویډیو وګورې لمانځه باره کې به ته هم څه ووایي چې ته چې لمانځه ته راغلې او 10 منټه او پاو ساعت دې تېر کړو دې په ځای یو غریب سره به په لاره تللی منډه به دې وهلې وه که عوام په دې خبرو باندې پوه نه شي هغو دا سوچي به دا که زموږ خیرخوا دي او څومره ښکلې خبرې کوي دا تاسو ته ما یو فایده ذکر کړه او دا نادره فایده ده یاد یې ساتئ او مخکې نقل کوي د دې ورور سوال دا دی چې قرباني اخیسته غوره دي او که نه د دې د پیسې ولګوم په غریبانانو باندې موږ وایو نه دا قرباني اخیسته غوره دي وجه دا چې دا عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او دغه په وخت کې څومره غریبانان ډېر زیات اوس خو لږ دي په هغه وخت کې غریبانان ډېر وو بیا هم رسول صلی الله علیه وسلم څاروی حلال کړی ولې هغه نه لیدو چې دا غریبانان دي او په خوا کې مسجد نبوي کې دننه پراته دي ډېر شي غریبانان موږ د هغه نه ښه پوهېږو دا خو د اسلام یو شعیره ده خو اسلام یو عمل له پوخانه روان دی نو غوره هم دقه ده چې څه وکړي قرباني وکړي او دغه غریبانانو له دي هغو له دې غوښه ورکړي والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی چې زه او زما ښځه واته بچي زمونږ د ټولو یوه قرباني کافي کېږي که نه د هر یو کس طرف نه یوه قرباني به کوو او که چېرته یوه کافي کېږي نو په دې یوه کې د ګاونډي شریک کولی شم که نه د ده هم زړه ته څه نه کېږي یو خو دی او ښځې واته بچي نو که کافي کېږي نو چې ګاونډي به کې م ور واچوي الجواب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت تے امام ابن ماجه رحمه الله راوړی مشهور روایت ته امام ترمذی راوړی
چې كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. د رسول صلی په زمانه کې به یو سړي یو څاروی لالو د خپل طرف نه د کور ولا طرف نه په خپل به تیمو خوړو او خلکو له به ورکول. ادینه ثابت شو چې د یو کور ولا طرف نه یو کافی ده. ګوره د کور د مشر چې قرباني کوي او د دې سره چې څومره خلک دي چې هغه ته اهل بیت ویل کیږي د دې ځان سره په ثواب کې شریک کوي نو د دې حصر نشي. شریعت دا نه ویلي چې دا به اته دا به پنځه دا به درې چې کور ویل کیږي د ټولو ته نو د ټول په یو کې شریک کېدی شي الا دا چې دا اوس پنځه شپږ ورونه یو ځای اوسېږي او هر یو جدا دی. کور یو دی خو خرچه څه ده جدا ده. د یو کور نه حسابي د یو کور نه دی. ګوره د کور جدا دی اهل بیت د جدا دي دغه جدا دي د جدا دي د جدا دا په هر یو باندې قرباني ده. خو چې ټول شریکی د پلار سره یي پلار خرچه کوي دوی پیسې وروړي پلار لور کوي نو یو څه ده یو کافی ده. اگر کده 100 کسانی 100 کسانی اگر کده 100 یو کافی ده. همون دا وی چې کور والو کې کم راځي نو گاونډي دې څه شو ها گاونډي دې بار شو. گاونډي په دې کې په دې یو کې تاسو نه شریک کی هو دا جدا مسله په ساروي کې شریک کی. دا فرق یې ساتيخه ساروي کې شریک کېده د جدا مسله ده. په دې قرباني کې شریک کېده کوم چې تکي د جدا مسله ده. موږ مسله ګورل ته دا بیانو چې زه یو قرباني کوم ګډ مې راوسته بيزه مې راوسته خپل کور ولا طرف نه کوم گاونډي راته وي په سود راوسته به دا ما په زر دراوړې زه 500 زما طرف نشو لکه دا یو قرباني ده. نو په یو قرباني کې ته او ستا خپل خپلوان کور ولا چې کم تاسو ردي دا به کېرالو چې کوم ته ویل کېږي په عرف کې او په علاقه کې چې دا یو کور دی نو دا به ټول دنه رالو. دغه شان کته ایسه واخلې په یو ساروي کې لکه غوا میخه اوخ هغه کې دې ایسه واغسته په دې ایسه کې دا ټول تاسو سره شریک کیږي. وو ایسو کې ته یو خوخه کړه دغه پیسې دې ورکړي کم خلک چې تاسو سره دي کور کې او دا ټول شریک دي په مال کې او پیسو کې دا ټول بدل کې راغلي. اوس گاونډي په دې ساروي کې شریک کېدی شي وې سي دی یو تا واغسته بل چا واغسته گاونډي واغسته به د گاونډي هغه د گاونډي د کور سره تعلق ساتي د مسلې ته سوچ کوي. ښه دا ورو سوال کړی دی چې یو سړی دی د قرباني ساروي اغسته خود دې د علالي په ټیم کې د ساروي ته نشي کته یې نشي زړه نه رہی نو بل څه کې علالي دا قرباني صحیح ده وکنه دوی منی چې د الله عبادت ته د انکار نه کې خو بس نرم دی څه اعتراض نه کوي. یو سړی اعتراض کوي لکه څنګه چې غیر مسلمان ملحدین دا اعتراض کوي چې تاسو ولې په دې ورځ کې د سارو د ویني تو یې وی یو هغه تر دا سړی په دغه اعتراض نه دی خو دی وی چې ز ساروي ته نشم کته بل سړی مې وکیل کو دا صحیح ده وکنه. الجواب غوره طریقه دا ده چې هر سړی خپل قرباني په خپل علالک او کچرته دغه طاقت نه لري یا کته وته نشي نو هیڅ خبره نه د بل سړی وکیل کولای شي. رسول صلی الله علیه وسلم حج لچ تلو نو سو ساروي ځان سره بولی دریش پېته د دریش پېتو کې باز رسول سم په خپل کړی او باز علی رضی الله عنه پر خودي چې لته علالک نو دینه د ثابتېږي چې په حلال ولو کې کتبل څوک د خپل طرف نو وکیل کې چې ته حلال کا نو دې کې سحرج نشتی قرباني سیده والله اعلم. دا ورو سوال کړی دی چې وکسان په یو ساروي کې شریک شو غوا ده میخه ده اوخ ده خو هغه ساروي چې په هغې کې سی نو یو پکې داسې کس شریک شو چې هغه مال حرام دی نو دا په دې قرباني باندې ساسر پرې باسي او که نه. الجواب
وکسان په څاروي کې شریک کېده په غوا او اوښ کې دا ثابت دی رسول صلی الله علیه وسلم او میخه د غوا یو قسم دی نو کله چې غوا ویل شي دی کې میخه د نراله دلیل په دې باندې دا دی جابر بن عبد الله رضی الله عنهما روایت ته په صحیح مسلم کې شته چې نحرنا مع النبي صلی الله علیه وسلم عام الحدیبیه موږ ساروی لړ کو د حدیبیه په کار باندې رسول صلی الله علیه وسلم البدن عن 7 والبقر عن 7 اوخ کې څو کسان شریک شو یو کې به وو او په غوا کې به یو غوا کې به و کسان په یو اوخ کې به وو او په غوا کې به وو دې ثابت شو چې دا شریک کېدی شي په دې کې څه حرج نشته بیا راځو ضرور دی سوال لوړ خپل سوال دی یو به کې مال حرام دی دا به قرباني باندې سره چې یو کنه نو دو حالات دي یو منګ ته پته نشته چې دې سړی مال حرام دی نو دې ټیم کې صحیح ده دې شریک شي قرباني هم صحیح ده هیڅ خبر نه ده دویم حال دا دی چې موږ ته پته لري چې دې سړی مال حرام دی دې ټیم کې به دې موږ د ځان سره نه شریک کوو مال حرام دی یو دویمه چې ته شریک کې نو دې زړور شو په خپل ګناه باندې ما پرون دې خبرې ته سوچ کو بلګیاو ملګری سره موته مې من څومره بے غیرت شي او ایمانی غیرت رانه ختم شوی مخامخ ګناونه کیږي موږ څه نه وایو لکه چې زما پلار ته کنځلې وکړي مخامخ زما په مخ کې زه به غلی شم ته به غلی شي نه که چا زموږ مور مبارکې څه ووایي دا خو د مرګونو خبرې یا د خور او ښځې یاده کړه یو سړی زما په مخ کې د الله سره دشمني کوي یو سړی زما په مخ کې د پیغمبر سره دشمني کوي بیا ورته زه څه نه یم بېغیرتي نور څه ته وایي یو سړی دی تا ته پته ده چې د ده مال حرام دی سود خوري الله سره اعلان جنګ کړی او الله ورسره اعلان جنګ کړی ته بیا هم ځان سره شریک کوې صحیح د لاس طاقت خو ستا نه رسي داسې به وایي چې د جبې هغه دې هم نه رسي نو دا خو دې رسي که نه چې د شپږ کسان ووایي دته چې وروره ته موږ سره نشي شریک کوې ستا مال حرام دی اثر به څه پرې باسي دی به د خپلو حرامو نه بند شي چې رو دا خو د مسلمانانو ما سره رابطې پرېښود که دغه شان زموږ د ژوند طریقه وی چې د ګناهګار نه به خفه کېږو نو بیا به چا ګناهونه کولی بیا به یې نه کولی خو موږ خو مړه دغې د الله سره هر سړي خپل قبر دی ته به سره ګوتې وایي هر سړي خپل قبر دی وایي خو دنیوي مسلو کې نه دا دیني کې نو چې کله موږ ته پته چې د پلاني مال حرام دی نو دی به د ځان سره نه شریک کوو والله اعلم د یو ورور سوال کړی دی چې زنانه ذبیحه کولی شي او که نه الجواب زنانه چې کله د حلالولو په طریقه پوهېږي د ذبیحې نو په دې کې څه حرج نشتي د دې ذبیحه صحیح ده که مسلمانه ده او که په اهل کتابو کې ده موږ هغه مسلمانانو ښځو ته نه پرېږدي دلته یې ساتي چې اهل کتابو کې یو ښځه یهودۍ ده یا نصرانۍ ده او څاروی حلال کو صحیح ده که نه صحیح صحیح ده په دې دلیل دی په صحیح بخاري کې دا روایت دی چې یو زنانه یو ګډ حلال کړی و په ګټه باندې او کدي چې چاړه به نه و تېره ګټه به یې راوسته به یې به حلال حلال یې کو رسول صلی الله علیه وسلم چاته پوښتنه وکړه یا رسول الله موږ خوړی شو که نه رسول الله وخوړی شي یو بل دلیل په دې دام په صحیح بخاري کې دی چې کعب بن مالک رضی الله عنه سره یو وینځه وه او هغې به بیزې ګډې ساتلې نو یوه پکې زخمي شوه هغې ګټه راواغسته حلاله یې کړه بیا هغه د رسول نه تپوس وکړي چې یا رسول الله هغې دا چل کړی موږ یې خوړی شو که رسول الله کلوها خورئ امام بخاری رحمه الله په دې دواړو حدیثونو باندې باب تړلی بابو
ذبیحة المرأة والأمة باب بیان د دې کې چې د زنانه د لاس ذبیحه او د وینځي د لاس ذبیحه حلاله ده به د دوه دلیل پکې راوړي داسې پالتو خبره ده چې زنانه ذبیحه نشي کولی ولې لکه خو په دې باندې صحیح دلیل دا پې نشتي بلکې صحیح دلیل خو دا دی چې دا کار څه دی دا جایز دی والله اعلم د یو سوال کړی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه زه قرباني کولی شم او که نه الجواب بعض خلک په دې سوچ کې دي چې د پیغمبر د طرف نه زه قرباني کولی شم او که نه بعض وایي چې د هغه د طرف نه عمره کولی شم او که نه بعض وایي د هغه دپاره نفلي مونځونه کولی شم او که نه ګوره ته د پیغمبر غم راغستی خپل غم کوه هغه سردار دی د دې امت او د دې انسانانو د جنت دروازه به هغه کولاوي شفاعت به غټ هغه کوي ته خپل غم کوه بل بغیر د دې نه چې ته د هغه د طرف نه قرباني وکړي یا عمره وکړي ته چې د قرباني کې عمره کې پکې شریک ته په ثواب کې د طریقه هغه ښولې د دین هغه موږ ته رارسولی خو بعض کسان یو روایت ذکر کوي ځکه موږ تاسو د علماو سره کښېنئ یعنې ښه حدیث به راته بیان کړي سند به راته بیان کړي بیا به ورته غلی به ناست یاره څه ووایو مولیانو ګډوډ کړي هغه حدیث دا دی امام ترمذي رحمه الله راوړی امام ابو داود هم راوړی چې علي رضی الله عنه دا طریقه وه انه کان یضحي بکبشین هغه به څو ګډانه لالول دوه احدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم یو به د پیغمبر د طرف نه دغه د مرګ نه بعد والآخر عن نفسه او د دویم به د خپل طرف نه لالو چوتو وي ته دوه ګډانه لري وياو امرني به النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم چې زمانه طرف نم کوا اوس کدا روایت ته پیش کی چې دی مبارک سوي دې دوه جواب دي اولنې جواب دی چې دا حدیث سندن کمزور دی په دې کې یو راوی دی په سند کې راځي چې هغه ته ویل کېږي شریک او دا ضعیف دی او دویم راوی په دې کې راځي حنش او دم کمزور دی دې دوه راویانو د لاسه د دې حدیث سند څه دی کمزور دی زور لګول دی وینا حدیث صحیح ورته وایي تا سره منم وختي طور چې دا څه دی صحیح دی بیا تیم مسله نه ثابتېږي څنګه نه ثابتېږي وصیت یې کړی دی خاص علي رضی الله عنه نو ته به سره عمل کوې وصیت خو چې چاته وشي عمل به پې څوک کوي هغه به پې کوي رسول صلی الله علیه وسلم په ټول امت کې خاص چاته وایي که دا حدیث صحیح ثابت شي علي رضی الله عنه ته وایي چې ته قرباني کوې زما د طرف نه به کې کوه ابوبکر صدیق ته خو نه دي ویلي نه هغه کړي نه عمر بن خطاب کړي نه بل کړي نو دې کې دا خبره یاد ساتئ چې موږ د قرآن او حدیث نه مخکې نشو تللی صحیح د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زموږ ښه محبت او د هغه سره به څنګه محبت کې دا خو الحمدلله زموږ نه تپوس کوي څنګه محبت به ورسره کې خو دومره ده چې یو ځای کې پالتو محبت دی او د قرآن او حدیث نه به کې مخکې کېږي هغې باندې موږ رد کوو الحمدلله نو دا خبره بې سنده ده چې د پیغمبر د طرف نه ما قرباني وکړه دې څه ثبوت نشته والله اعلم دا یو روز سوال کړی ډېر ناشنا سوال یې کړی وایي دا خو واضحه ده چې کله د ذوالحجې میاشت شروع شي نو د ویښتو نه او د نوکانو نه به څه نه اخلي خو ما ته مشکل دا دی چې زما نیم برید نشتی نو دا نیم لرې کومه په دې لسو ورځو کې چې دا نیم غټ شي نو دا ما په حرج کې واقع کوي د خلکو مخې ته نو زه دا نور نیم برید لرې کولی شم او که نه الجواب یو سړی چې د قرباني اراده لري د اختر د قرباني دی به د ویښتو نه څه نه اخلي صحیح خبره دا ده حدیث کې درځي په صحیح مسلم کې اذا رأيتم هلال ذي الحجة کله تاسو ذوالحجې د میاشتې میاشت وینئ واراد احدکم ان یضحي او تاسو کې یو سړي اراده کړې ده چې دی به څه کوي قرباني به کوي فلیمسک عن شعره واظفاره نو دی د خپلو ویښتو نه او د نوکونو نه به څه نه اخلي
خو دومره ده چې بیا دا اجازت شتي چې یو سړی معذور وي د هغه عذر وي نو که دی وکړي انشاءالله دې کې به څه حرج لکه اوس یو سړی دی او دی د سر یا د بدن د یو حصې اپریشن کوي یا یو ځای زخمی شو هغه ولګنډي او پای کې ویښتو لرې کول د ضرورت دي لرې کولی شي که نه شي لرې کولی شي او داسې نور عذرونه دي یو سړی د نوک یې مات شو دا نوک دی لرې کولی شي دغه شان دا رور دی دی هم معذور دی ځکه په نیم برید باندې ګرځېده د دې په څه حرج کې واقع کوي بازار ته راوته خلکو سره میلاوېده نو د ده ته ګرانېږي وما جعل علیکم فی الدین من حرج او الله موږ باندې په دین کې څه سختي نه ده جوړه کړې نو انشاءالله دې رور دپاره به دا کار جایز وي والله اعلم د یو ورور تپوس کړی دی چې زمونږ ګاونډیان دي او غیر مسلمه دي نو هغو له موږ د قربانۍ د دې غوښې نه غوښه ورکولی شو او که نه الجواب په دې کې څه حرج نشته چې غیر مسلمه له ته د قربانۍ د غوښې نه غوښه ورکې چې کله دی ستا په خپلوانو کې یا ګاونډي دی یا غریب دی الله په قرآن کې دا خبره کړې په سورة الممتحنه کې لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين الله تاسو د دین نه منع کوي چې دغه کافرانو سره ښه مه کوئ الله خو تاسو دې نه منع کړي کومو کافرانو چې تاسو د خپلو علاقو نه نه یې ویستي ستاسو دین ته نقصان نه در رسوي یعنی حربي کافر نه دی تا سره جنګ نه کوي نو الله خو موږ د دوی سره د ښه کول نه منع کړي خو نه بلکې دوی سره ښه کوئ نو دوی سره ښه کول دا دي غریب دی ګاونډي دی خپلوانو کې دله ته غوښه ورکولی شي په دې باندې یو دلیل دا هم دی چې عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وی ذبحت له شاة فی اهله قرباني کوله څاروی حلال کړی شو نو کله چې راغی نو دا تپوس یې وکړو اهدیتم لجارنا اليهودي زموږ د ګاونډي چې یهودی دی دلم دې غوښه لېږلې ده که نه فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما در رسول الله دا خبر اوریدلې ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه جبريل ته په مخه وی چې د ګاونډي سره ښه کوئ او دوی ته ووایي چې ښه کوي ګاونډي سره دې ښه کوي رسول صلی زما دا ګمان شو چې یو ورځ به د جبريل ما ته دا م ووایي چې د ګاونډي په دې میراث کې هم حق رسي امام ترمذي روایت راوړی نو دې نه ثابتېږي چې غیر مسلمه ته د قرباني غوښه ورکول څه دي جایز دي والله اعلم د یو ورور سوال کړی دی چې یو څاروی دی او د هغه په خېټه باندې بچی دی نو په ده باندې قرباني کېږي او که نه الجواب بیا په دې سوال کې سوال کړی دی که دا جایز وي نو د دې ماشوم سره به یې څه کوو دا دویم سوال شو جواب د دې اولنۍ مسلې هغه دا دی چې دې کې د علماو اختلاف شتي چې څاروی دی ته واغستو اوښه دې راوسته غوا دې راوسته میښه دې راوسته ګډه دې راوسته بیزه دې راوسته او په خېټه څه دی بچی دی په دې قرباني کېږي او که نه جمهور العلماء او غالبا علما او صحیح خبر هم دا ده هغو دا وایي چې په دې باندې قرباني کېږي وجه دا ده چې رسول وسلم هغه عیبونه ذکر کړي دي د کومو نه چې به د قرباني څاروی ساتي او دا پکې نه نو به کې دا عیب نه دی ذکر کړی چې په خېټه به بچی دا عیب دی د رسول وسلم نه ذکر کړي نو صحیح خبردار چې په دې څاروي باندې قرباني کېږي ښه د ماشوم سره به یې څه کوو که دا ماشوم ژوندی راووتو واضحه ده حلالې که ویخورو خو حلالې به یې لازم ځکه چې هلته مور باندې هغه دې الله دپاره وقف کړې وه نو دا ورسره هم وقف دی دا نه چې دی به چې ساتو ځان له نه خو صرف د تقسیم دې لپاره کوم چې یا به ژوندی راوځي یا به مړ راوځي نو چې ژوندی راووتو بیا خبره واضحه ده دلته هم جمهور العلماء دغه فیصله چې دی به هم وړی کېږي که دی چې ته مړ راووتو
نو بیا به څه کېږي د هغې دپاره هم دلیل واورئ. امام ابو داود امام ترمذي رحمه الله روایت راوړی دی، امام ابن ماجه هم راوړی، امام احمد بن حنبل هم راوړی. ابو سعید الخدري رضی الله عنه هغه وایي رسول صلی دا خبره کړې چې زکات الجنین زکات امه، د مور حلالول داسې دي لکه دغه ماشوم چې حلال شو، د مړ راووتو که نه نو دی حلال دی. حلالول مطلب دا شو چې دیم حلال دی، څنګه چې مور سوه مور حلاله شوه په حلالې سره. نو صحیح خبره دا ده چې کله دی مړ راووتو نو بیا هم دی خوړی کېږي به او د ده خوراک څه دی جایز دی. هغه جدا مسله ده. بعض علما د طبي ناحیې نه دا خبره کوي چې د ده دا غوښه چې دی دا ښه نه وي د جسم دپاره، هغه جدا مسله ده. خو موږ دلته شرعي مسله بیانو کوي. یو سړي ته داسې واقع راشي دی به څه کوي؟ څاروی دې واغېستو او په خېټه څه دی بچې. د اولنۍ مسله ده ثابته شوه چې دغه څاروی اخیسته جایز دي قرباني دپاره. دویمه مسله بیا څه ده؟ ماشوم که ژوندی راووتو دی به حلالولی کېږي، او که مړ راووتو نو هم دی حلال دی، د ده خوراک کول روا دي. والله اعلم. د ورو سوال کړی دی چې کله یو سړي اراده یې د قربانۍ، نو آیا د ده ښځه او د ده بچي ویښته او نوکان واړه کولی شي او که نه کله چې ذوالحجې میاشت شروع شي؟ الجواب دا حکم خاص دی د هغه سړي دپاره چې څوک قرباني کوي، او د ده په دې قربانۍ کې چې څوک راځي د هغوی دپاره نه دی. ځکه چې حدیث کې رسول څه وایي؟ واراد احدکم ان یضحي، اراده، او څوک چې اراده لري د قربانۍ نه دی به ویښته او نوکان نه اخلي. اوس ته قرباني کې کور مشر ته نو ته به نوکان او ویښته دا به نه اخلي. بچو او ښځو ته او وروڼو ته او دوی ته چې تا سره کوم شریک دي دوی ته اجازت دی. او که داسې نه وی او دا ټولو دپاره دا مسله وي نو رسول صلی به دا خبره بیا واضح کړې. هغه فصیح انسان چې هغه څه ویلي په هغه باندې عمل دی. هغه دقه ویلي چې کوم کس اراده لري د ده دپاره دا مسله شو. کوم چې کور کې دی هغه ډېر جاهلان ماته پته ده او تپوس یې ما نه کړی. نو کېدای شي بعض ملګري دلته موږ سره ناست وي، هغو هم دا طریقې چې ټولو باندې دا پابندي کور کې واړه او ښځه او مشران کشران ټول چې د ویښتو اخیستو نوکونو نه منع کړی شي. ولې وي موږ به قرباني کوو؟ نو دا مسله د هغوی دپاره نه ده، دا خاص د هغه چا دپاره چې هغه د قربانۍ اراده لري. والله اعلم. د ورو سوال کړی دی چې په حاجي باندې قرباني شتي او که نه؟ دې سوال باندې تاسو پوه شو څنګه؟ دلته سوال مطلب زما د وضاحت ده چې دوی په حجي باندې قرباني شتي او که نه. دی د هغه قرباني تپوس نه کوي کومه چې په حجي ده، دی د اختر د قرباني تپوس کوي. ګوره موږ په اصطلاح کې پښتو کې قرباني دواړو ته وایو، خو په عربي کې شریعت فرق کړی. شریعت د حج دې ته هدي وایي او د اختر دې ته اضحیه وایي. نو ځکه د عرب چې کله تپوس کې د علماو نه نو هم داسې وایي هل علی الحاج اضحیه؟ په حجي باندې اضحیه شتي؟ دلته سوال واضح دی، خو پښتو کې سوال لږ پیچیده دی. آیا په حجي باندې قرباني شتي او که نه؟ نو دا ورسره اضافه کړه چې قرباني د څه؟ قرباني د اختر دا پې شتي او که نه؟ الجواب یو کار جایز دی بل کار غوره. نو جایز دی چې حاجي د حج قرباني مو کی، اول ته خپل علاقه کې د اختر قرباني مو کی، دا جایز ده. خو غوره عمل هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم. غوره لار د رسول صلی الله علیه وسلم لار ده. رسول صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې قربانیانې کړي دي د حج، خو داتې نه دي نقل چې هغه قرباني د څه کړې ده د اختر. یې هلته څه مال پرېښودی چې په دې به قرباني وکړي؟ نه. حجي ځي مکې ته، د مکه ځای د قربانۍ د حج دی. نو ځکه موږ دې ځای کې دا وایو جایز خو دي
یو سړي وکړه د حج قرباني هم کوي او بله د اختر کې صحیح ده دا جایز کار دی خو دې نه غوره څه دی چې صرف د حج ده وکړي وجه دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه راکړي که یو سړی دا چې پیغمبر طاقت نه رسېدو نو 3 څاروي حلالي د هغه طاقت نه رسېږي چې یو پکې د اختر د قرباني دپاره کړي کولی شي که نه شي کولی کولی شي خو دې نه ثابته شو چې حاجي دپاره دغه کافي دي د حج د قربانیانې اختر دې ته ضرورت نشته والله اعلم د ورو سوال کړی دی چې دوه مسلې ته پوښتلې دي یوه که زه څوک وکیل کم د خپل طرف نه د څاروي حلالولو نو آیا دی به مو ویښته نه اخلي او نوکونه به نه اخلي که نه دا مسله زما دپاره ده او دویمه یو سړی د حج اراده لري نو دی به مو ویښته او نوکونه نه اخلي او دغه چې اخلي د عمره چې وکړي د هغې نه بعد ویښته لرې کوي نو دی به څه وکومي 3 مسلې شوې اولنۍ مسله چې کله ته چاته ووایې چې څاروی واله ولالې که زما د طرف نه بیا مسله تا سره تعلق ساتي د هغه سره نه ساتي نو نوکونه ویښته به څوک نه اخلي دا چا چې قرباني ده دا څوک چې وکیل کړی دی نه دې ورسېدی که دویمه مسله د حج اراده کړې ده نو دی به هم د ویښتو نه او د نوکونو نه منع کېږي الجواب په دې باندې ډېر عوام نه دي پوه بلکې دعوی سره وایم بعض علما به هم نه دي پوه په دې مسله حدیث کې دا دي اذا واراد احدكم ان يضحي او تاسو کې څوک اراده لري د څه شي د اضحیه ټکی وایي ځکه دې مسله واضح کی نو اضحیه کوم څاروي ته وایي اختر په ورچ حلالول کېږي داسې نه ویلي چې په تاسو کې د چا اراده د هدي د ورکولو نو دا ویښته او نوکان نه اخیسته دا مسله چا پورې خاص شوه اختر قربانی والا پورې حج والا پورې نه اگر که د حجي به حج تمتع کوي یا حج قران کوي خو دا مسله دا نه ده ښه یو سړی دی داسې کېدی شي یو سړی دی د حج د قربانۍ اراده هم لري او د اختر د قربانۍ اراده هم لري دی خو به اوس منع کېږي د ویښتو اخیستو نوکونو خو کله چې دی عمره وکړي حج تمتع کوي عمره وکړه اوس به دی ویښته لرې کوي نو دا به دی لازم لرې کوي ځکه چې د دې حکم ورته هم شریعت کړی دا هم عبادت دی کوم شریعت چې ویلي چې ویښته به نه اخلي هماغه شریعت څه وایي دلته به ویښته اخلي نو ټکراو به نه پیدا کوي نصوصو په منځ کې مسله واضح شوه که نه دا ډېر فایدهمند مسلې دي او اکثر مسلمانانو ته واقع کي خو ډېر پکې د دې نه دي خبر الله یې زموږ په حال باندې رحم وکړي